ناامنیو ورته د ژوند لاره بدله کړې. اوس یې د ښوونځي بسته د کتابونو پر ځای له سکېلنیو ډکه کړې. هغه ماشوم وایي مشر ورور نه لري او کورونه هم ډېر ورباندې دي. کار کولو ته مجبوره شوی. یو پلار مې تر ما مشر ورور مې نشته. پلار مې کچالو خرڅوي، کورونه ډېر راباندې دي. له دې نه وړاندې د غزني ښار په یوه بله برخه کې بیا یو بل ماشوم له خپلې کوچنۍ خور سره په بوټ رنګولو لګیا دی. د دوی کورنۍ د اندړو ولسوالۍ څخه ښار ته راغلې. ښوونځی ترې پاته شوی، تمامه ورځ د ښار په واټونو کې د خلکو بوټونه رنګوي. پیسې ګټي، خو د کور ګزاره یې پرې نه کیږي. کور کې څوک نه لرو، موږ په دې خاطر راوتلي، له مجبوري راوتلي. په کور کې څوک نه لرو، نه څوک غټ لرو، پلار م ضعیفه ده. موږ دا بوټونه رنګو، کله 100 یوسو، کله 1.5 یوسو، کله 80 یوسو. په دې باندې موږ ګزاره نه کیږي. کور کرایه ده، کور ته شی وړو پې باقي په کور کې سره ډېر دي، واړه دي، بوټان نه لرو، پلار م ضعیفه ده. د غزني ښار په واټونو کې هره ورځ هغه ماشومان چې د ناامنو ولسوالیو څخه ښار ته راکډه شوي په کار کولو لګیا وي. د غزني د کډوالو او راستنېدونکو ریاست مشر وایي چې له جنګ جګړو څخه غزني ښار ته څه باندې 2000 کورنۍ راغلي چې ماشومان یې د نورو حقونو ترڅنګ د زده کړو له حق څخه محروم شوي. طبیعی است که در بین بیجاشتا خب هم زنا وجود داره، اطفال وجود داره و یکی از عوارضات بیجاشتگی یعنی محرومیت از مکاتب است. ناامنیو نه یوازې دې ولایت کې ماشومان د زده کړې له حق څخه محروم کړي، بلکې ترڅنګ یې ډېری ماشومان د مور او پلار له خوږې غېږې هم محروم کړي.